بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نورغه نوریم د افغانستان د الکترونیکی زدکړو د انګلیسي ژبې ښوونکی. هله د تاسو ټول جوړ ورغ اوسئ. د ژوند چارې به په خیر وي. نن تاسو ته په شپږ څلوېښتم درس کې د انګلیسي ژبې د کلام د اجزاو څخه پر ټایپس اف ادوربز د قیدونو پر ډولونو باندې راپیل کوو چې تاسو ته په 45م درس کې مو د کلام د اجزاو کې ادوربز چې راپیل کړي وو. په ادوربونو کې مو سمپل ادوربز راپیل کړي وو. د سمپل ادورب څخه مو تاسو ته یوازې مینر ویلی و چې ادورب اف مینر تاسو په 45م درس کې زده کړئ. نن په همدې درس کې تاسو ته پر ادوربز اف ټایم یا د وخت پر قیدونو باندې غږیږو چې د وخت قیدونه پیژنو چې دا څه ډول قیدونه دي. These adverbs show when an action happened. These adverbs دغه قیدونه شو ښکاره کوي when an action happened چې کله یو عمل پیښ شوی دی. خو دلته په کله باندې زموږ او ستاسې هدف مکمل راګرځي چې when دا د عمل ښودنه کوي چې کله یو عمل کله چې موږ تاسو وایو چې کله تا خبرې وکړې کله ته ولاړې کله تا ډوډۍ وخوړه دا کله چې راغله دا د وخت پوښتنه کوي. مثلا ته وایم چې کله ته ولاړې کابل ته زه پرون لاړم کابل ته. کله تا ډوډۍ وخوړل سهار ما ډوډۍ وخوړل. مثلا کله تا خط ولیکئ سهار ما خط ولیکئ اوس ما خط ولیکئ ماښام مې خط ولیکئ. کله ته ښوونځي ته ولاړلې سهار ولاړم ماپښین ولاړم. خو وختونه مو تاسې په مختلفو وختونو کې ورته شوي. دا هغه قیدونه دي چې د وخت څخه بحث کوي. The following are adverbs of time. دا لاندې یو څو چې ذکر شوي دي دا هغه قیدونه دي چې د وخت څخه څرګندونه کوي. شاید ډیر زیات وي خو دلته مې ستاسو د پوهېدنې دپاره یوازې یو څو دانې راخیستې دي. Before مخکې یا وړاندې yesterday تېره ورځ tomorrow سبا everyday هره ورځ today نن ورځ late ناوخته soon ډیر ژر یا ژر. نوټ یو کوچنی یاداشت دی. If we use adverb of place and adverb of time together in a sentence که چیرې په یوې جملې کې د ځای قید او د وخت قید یو ځای وکارول شي first comes the adverb of place and then the adverb of the time. لومړی د جملې په برخه کې د ځای قید شول کیږي وروسته د وخت قید شول کیږي. For example adverbs of place د ځای قیدونه adverbs of time د وخت قیدونه. For example مثال She came here yesterday. دا تیره ورځ دلته راغله. دا here چې سو دا adverb of place سو د ځای قید سو. here د چې په کوم ځای قرار لرم هماغه ځای به ماته معلوم وي. yesterday خپله adverb of time سو د وخت ښودنې لپاره هغه قید چې د وخت ښودنه یې وکړله. دویم مثال They went to Helmand last month. They went to Helmand last month. دوی تیره میاشت هلمند ته ولاړه. اوس دلته هلمند د ځای قید دی او لاست منت سو د وخت قید سو. او بل we will go to لشکرګاه tomorrow. We will go to لشکرګاه tomorrow. موږ به سبا لشکرګاه ته ولاړ سو. لشکرګاه adverb of place دی د ځای قید دی او tomorrow چې سو هغه هم adverb of time دی یا د وخت قید سو. He goes there every day. He goes there every day. دی هر ورځ هلته ځي. There خپله adverb of place سو او everyday هم adverb of time سو. نوٹ یو بل یاداشت دی. If there are 3 adverbs که چیرې په یوې جملې کې 3 قیدونه سر پر سر باندې وکارول شي. The adverb of manner د حالت د څرنګوالي قید adverb of place د ځای قید and adverb of time او د وخت قید. In a sentence په یوې جملې کې the sequence is نتیجه دا ډول ده. Adverbs of manner adverbs of place adverbs of time. دا درې سره که چیرې په یوه جمله کې وکارول شي نو هغوی نتیجه به څه شي وي دا ډول. For example they played brilliantly at stadium today. They played brilliantly at stadium today. دوی نن په سټیډیم کې په غوره توګه باندې لوبه وکړل. دوی نن ورځ په سټیډیم کې په غوره توګه باندې لوبه وکړه. Brilliantly خپله adverb of manner سو as stadium adverb of place سو today adverb of time سو. دو مثال کې he delivered his speech carelessly at press conference yesterday. د مطبوعاتي کنفرانس کې پرون په بې احتیاطۍ سره خپله وینا وړاندې کړه یا خپل وینا یې وکړه. اوس دلته
speech carelessly چې سو adverb of manner سو press conference چې هغه conference په کور کې دی هغه adverb of place سو yesterday چې سو هغه adverb of time سو یعنی کچيري په یو جمله کې مراد تاسي درې قیدونه ولرو همغه به په همدغه سختار باندې جوړیږي یعنی اول به adverb of manner وي د حالت د څرنګوالي قید به وي ورسته به adverb of place د ځای د معلومونې قید به وي او دغه څخه به ورسته داسې یو قید وي چې هغه د وخت ښودنه کوي نوٹ اوس یو کوچنی یاداشت لرو In standard and stylish English, adverb of time usually comes at the end of the sentence, but in non-standard English, it can come at the beginning of the sentence. په یو عصري یا هغه مدرن انګریزي ژبه کې د وخت قید شاید د جملې په پای کې راسي او په نن سټنډرډ کې د جملې په پیل کې راسي. مثالونه په دغه ډول باندې سټنډرډ کې I will come tomorrow. I will come tomorrow. زه به سبا راسم. tomorrow چې سو دا د وخت قید سو د وخت قید وشو دی دا د جملې په پای کې راسي یعنی په عصري او صحیح انګریزي ژبه کې د وخت قیدونه چې د جملې په پای کې کارول کیږي او بل په نن سټنډرډ ډول باندې یعنی په غیر معیاري شکل باندې tomorrow I will come. tomorrow I will come. سبا به زه راسم. نو دا هغه ساختارونه و چې تاسي د adverb of time کې نن زده کړل کوچني نوټونه و د هغوی باندې مو بحث وکړئ زموږ نور درسونه هم تعقیب کړئ در سره نور درسونه هم وړاندې تاسو ته لرو هیله ده چې زموږ سره یو ځای واوسیږئ د الله په امان